که تاسو د ګوګل ارت له لارې د سویلي امریکا د یوروګوای هېواد ته وګورئ، یو داسې ځنګل به ووینئ چې له اسمانه د انسان د ګوتې د نښې یا فینګرپرنټ په څیر ښکاري. لومړی نظر کې داسې ښکاري لکه چا چې په قصدي ډول په زرګونو ونې د هنر د یوې لویې نندارې لپاره کرلې وي. خو د دې عجیب شکل تر شا کیسه تر تصور هم ډیره حیرانوونکې ده. دا یوازې د ونو یوه بڼه نه ده، بلکې د یو بشپړ اقتصادي بدلون نښه ده چې د یو هېواد بڼه یې بدله کړې ده. یوروګوای د سویلي امریکا یو نسبتا کوچنی هېواد دی. نن ورځ د دې هېواد په میلیونونو هکټاره ځمکه د مصنوعي ځنګلونو تر پوښښ لاندې ده. خو شاوخوا 40 کاله مخکې دا منظره بیخي بله وه. په 1980 کال کې حکومت یو قانون تصویب کړ چې د ځنګلونو صنعت یې پراخې اسانتیاوې برابرې کړې. موخه دا وه چې نوی اقتصادي سکتور رامنځته شي او په هېواد کې پانګونه زیاته شي. له دې وروسته په پراخه کچه د اوکلپټس او پاین ونې وکرل شوې. دا ونې ځکه انتخاب شوې وي چې ډېر ژر وده کوي او د کاغذ جوړولو لپاره مناسب لرګي برابروي. ځینې اوکلپټس ونې په 10 کلونو کې د پرې کېدو او استفادې وړ ګرځي چې د ونو لپاره ډېر چټک پرمختګ بلل کېږي. خو اصلي پوښتنه دا ده چې دا ځنګل د ګوتې د نښې په څیر ولې ښکاري؟ ډېری خلک فکر کوي چې دا د ښکلا یا هنري ډیزاین لپاره جوړ شوی، خو حقیقت بل دی. د ځنګل کرښې د ځمکې د طبیعي لوړوالي او ټیټوالي له مخې تنظیم شوي دي. کروندګر او ځنګل جوړونکي ونې د ځمکې د کانټور یا طبیعي کرښو په امتداد کري. کله چې دا کرښې له هوا څخه ولیدل شي نو د دایروي او مارپیچي بڼو په څیر ښکاري او په ځینو ځایونو کې د انسان د ګوتې د نښې بڼه جوړوي. هغه مشهور فینګرپرنټ ځنګل د یوروګوای د سان ګریګیرو د پولانکو سیمې ته نږدې موقعیت لري. له ځمکې څخه عادي ښکاري، خو کله چې ډرون یا سپوږمکۍ تصویر ته وګورئ نو په زرګونو ونې په بشپړ ډول د یوې سترې ګوتې د نښې په بڼه راڅرګندېږي. خو کیسه یوازې د دې عجیب شکل پورې نه محدودېږي. نن ورځ یوروګوای د لرګي د خمیر یا وډ پلپ له سترو صادروونکو هېوادونو څخه ګڼل کېږي. دا هماغه ماده ده چې وروسته ترې کاغذ، دستمالونه، تشناب کاغذ، کارتن او ګڼ نور محصولات جوړیږي. د لرګي خمیر د هېواد له سترو صادراتو څخه شمیرل کېږي او هر کال میلیاردونه ډالر عاید رامنځته کوي. د دې صنعت د پراختیا لپاره نوي اورګاډي، پټلۍ، بندرونه او لوی فابریکې جوړې شوي. نړیوالو شرکتونو هم په یوروګوای کې پراخې پانګونې وکړې. په پایله کې د هېواد اقتصاد په چټکۍ بدل شو او زرګونه نوي دندې رامنځته شوې. خو هر بدلون مثبت او منفي دواړه پایلې لري. ځینې چاپېریالي څېړونکي وایي چې د طبیعي چمنزارونو پر ځای د مصنوعي ځنګلونو جوړول د ځینو حیواناتو او بوټو لپاره ستونزې پیدا کوي. د اوبو مصرف، د خاورې بدلون او د ځینو ځایي ژوو د استوګنځایونو له منځه تلل هغه اندېښنې دي چې راپورته شوي دي. له همدې امله د یوروګوای د فینګرپرنټ ځنګل یوازې یوه ښکلې منظره نه ده، دا د اقتصاد، چاپېریال، نړیوالې سوداګرۍ او انساني فعالیتونو د اغیزو ژوندۍ بیلګه ده. له اسمانه دا د انسان د ګوتې نښه ښکاري، خو په حقیقت کې د انسان د لاس وهلو نښه ده چې د یو هېواد پر طبیعت او اقتصاد یې پریښې ده. نو بل ځل چې د ګوګل ارت پر نقشه دا عجیب ځنګل ووینئ پوه به شئ چې دا یوازې د ونو یو ښکلی شکل نه لري، بلکې د یوروګوای د څو لسیزو اقتصادي او چاپېریالي بدلونونو یوه حیرانوونکې کیسه ده.